د خبرونو سرټکی بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو ویستلو لړۍ پای ته ورسوي. کونړ کې راستنو شویو افغان کډوالو ته د نمرو ویشلو لړۍ رسماً پیل شوه. د طالبانو حکومت نور احمد نور نوي ډیلي ته د سرپرست چارسمباري په توګه استولی. د 2025 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 40 سلنې ته راټیټه شوې ده. چین، روسیه او ایران ګډ پوځي سمندري تمرینات پیلوي. او اوس هم بشپړ خبرونه. بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو، زورولو او په زوره افغانستان ته د هغوی پر استولو اعتراض کړی. یا سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په استولي لیک کې دا هم لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کیږي او له کمپونو او استوګنځایونو څخه په زوره نه ایستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ د پخوا په پرتله چټکه شوې ده. خیبر پښتونخوا کې ځایي سرچینې وایي چې دغلته د افغان کډوالو پر ټولو کمپونو برېښنا قطع شوي، ښوونځي او روغتونونه یې تړل شوي او ان اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې راستنو شویو کورنیو ته د ځمکو د نمرو ویشلو لړۍ پیل شوه. د کور او ښار جوړولو وزیر نجیب الله حیات حقانی ویلي هر هغې کورنۍ ته چې د کډوالۍ فرمه ولري 15 سوی ځمکه ورکول کیږي او هم ورسره د سرپناه په جوړولو کې همکاري کیږي. کونړ ولایت کې د مهاجرینو ښارګوټی پر 374 جریبه ځمکه طرحه شوې چې د 1590 کورنیو د استوګنې ظرفیت لري. د طرحې له مخې هرې کورنۍ ته د 15 په اندازه د استوګنې نمره ځانګړې شوې چې په لومړي پړاو کې 28 مهاجرو کورنیو ته د سیمې د مشرانو په حضور کې نمرې وویشل شوې او د نورو مهاجرینو لپاره د ځمکو د ویش بهیر لا دوام لري. تېره ورځ ننګرهار کې هم راستنو شوو افغان کډوالو ته د نمرو ویشلو لړۍ پیل شوې وه. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت نور احمد نور په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت چارسمباري په توګه معرفي کړی دی. نوموړی تر دې مخکې په بهرنیو چارو وزارت کې لومړی سیاسي رئیس او تازه نوي ډیلي ته رسېدلی دی. د هغه ټاکنه په رسمي ډول نه ده اعلان شوې خو باوري سرچینو ویلي چې نوموړی به په راتلونکو ورځو کې په رسمي ډول د سفارت مسؤلیت پر غاړه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت د 2025 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې په کابل کې د دغه هیواد ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي چې دا پریکړه په هند کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماتانو د حضور لپاره زمینه چمتو کوي. د خوست مرکز کې څه باندې 1401 جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوه. عدلیې وزارت وایي د خوست ولایت په مرکز غړومبۍ او مټه چیني سیمو کې څه باندې 1401 جریبه ځمکه دولتي پیژندل شوې ده. د یاد وزارت په وینا د مرکزي زون د دولتي غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدنې ځانګړې محکمې د اسنادو تر څېړنې وروسته په یاده ځمکه د دولتي ځمکې پرېکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د عدلیې وزارت د ځانګړي کمیسیون لخوا زرګونه جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوې ده. له هرات څخه هره میاشت نږدې 1000 جوړه په لاس جوړې شوي تسبیح بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. هرات کې د تسبیح د تولید و کارخونه په میاشت کې شاوخوا 1000 جوړه په لاس جوړې شوي تسبیح سعودي عربستان، مصر او روسیې ته صادروي. د یادې کارخونې مسؤلین وایي د ځانګړي کیفیت، میناتوري او ډیزاین له مخې د تسبیح تولیدات په بهرنیو بازارونو کې له تود هرکلي سره مخ شوي دي. له بلې خوا د هرات د اطاعت و کلتور ریاست مسؤلین وایي بهرنیو هیوادونو ته د هرات ولایت د تسبیح لاسي تولید صادریدل د افغانستان د کلتور او هنر په پیژندنه کې مهم رول لري. مالیې وزارت د متقاعدینو لپاره د نوبت اخیستلو آنلاین سیستم پرلیک کړ. مالیې وزارت اعلان کړی چې د تقاعد شویو کسانو لپاره د نوبت ورکولو یو نوی آنلاین سیستم یا اپلیکیشن فعال کړی دی. یاد وزارت له متقاعدینو غوښتي چې تر دې وروسته د آنلاین نوبت له اخیستو پرته دې له ورتګ څخه ډډه وکړي. د خبرپاڼې له مخې دغه آنلاین سیستم د تقاعد شویو د معاشونو د ویش د بهیر چټکتیا او د شفافیت د تضمین لپاره جوړ شوی دی. د وزارت په وینا له دې وروسته به د تقاعد د حقوقو د تعقیب لپاره حضوري نوبت اخیستل ممکن نه وي. لوګر کې 20 نورې لرغونې سیمې کشف شوي دي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر معاینت اړوند د لرغون پیژندنې ریاست مسلکي پلاوي د لوګر ولایت د لرغونو سیمو مسلکي سروې ترسره کړه. د وزارت د خبرپاڼې له مخې د سروې پایله کې د پل عالم ترڅنګ سرخ، برکي برک، خروار او ازرې ولسوالیو کې 20 لرغونې سیمې کشف او د لرغونو سیمو په ملي ډیټابیس کې ثبت کړي دي. د لرغون پیژندنې ریاست مسؤلین وویل د لومړنیو څېړنو له مخې دغه سیمې د باختري، یوناني او اسلامي دورو پورې اړه لري. 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 40 سلنې ته راټیټه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د 3 میاشتو تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو سوداګري تر 40 سلنې کمه شوې ده. د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې 2014 کال کې د دواړو هیوادونو سوداګري 2.418 میلیارډ ډالر وه، خو په 2015 کال کې 1.286 میلیارډ ډالرو ته راکمه شوې ده. په همدې حال کې بیا قزاقستان وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان سره تجارت 3.8 سلنه زیات شوی دی. قزاقستان تر ډیره افغانستان ته غله دانه صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. چین، روسیه او ایران ګډ پوځي سمندري تمرینات پیلوي. چین، روسیه او ایران خپلې جنگي بیړۍ د سویلي افریقا سمندري اوبو ته د ګډو سمندري تمریناتو لپاره استولي دي. دا تمرینونه چې یوه اونۍ به دوام کوي، موخه یې د سمندري لارو ساتنه، د سوداګرۍ خوندیتوب او د ګډو پوځي وړتیاو پیاوړتیا ده. دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې له متحده ایالاتو سره نړیوال سیاسي کړکېچونه زیات شوي، په ځانګړي ډول د وینزویلا پر ضد د امریکا د پوځي اقداماتو او د تیلو د ټانکرونو نیول. ټرمپ راتلونکې اونۍ د وینزویلا د اپوزیسیون له مشرې سره لیدنه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د وینزویلا د حکومت د اپوزیسیون له مشرې او د نوبل د سولې جایزې له ګټونکي ماریا کورینا ماچادو سره وګوري. ټرمپ په خپلو څرګندونو کې ویلي دغه لیدنه د وینزویلا د روان سیاسي وضعیت او د ولس د غوښتنو په تړاو مهمه ده او متحده ایالات به د دیموکراسۍ او ولسواک بدلون ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي همداراز د ماریا ماچادو د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې ویلي دي که اړتیا وي د نوبل د سولې جایزه به ټرمپ ته ډالۍ کړي. ملګري ملتونه د اوکراین په تړاو بیړنۍ غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې راتلونکې دوشنبه به د اوکراین د روان وضعیت او پر دغه هیواد د روسیې د وروستیو پراخو بریدونو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. دا پریکړه د اوکراین له رسمي غوښتنې وروسته شوې ده. د تازه راپورونو له مخې روسیې د 2016 کال د جنورۍ په لومړۍ اونۍ کې فرکیف او شاوخوا سیمو له توغندیو او کامیکازي ډرونونو پراخ بریدونه کړي وو. ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر انډري میلنیک امنیت شورا ته په خپل استول شوي لیک کې لیکلي روسیې د ملکي خلکو په نښه کولو سره د جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو یو نوی او وحشتناک پړاو پیل کړی دی. روسیې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې وه چې دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.